السلام علیکم ناظرین، تاسو ته څنګه پته چې زه یم راج محمد او تاسو کشو د حجره شو. ته څه راټول په هیموږي خبره سره چاتره ورغورځيږي شاتونه وتوغېدل دبره برونونه وشول چې غریبانو کورونه وتوغېدل دیوالونه وتوغېدل دواګانې وکړو چې الله پاک صبر ورکړي او نن موږ چې کوم خاص مېلمانه غوښتی دی هلک چې پاتې راغولی انشاءالله تاسو اتفاق داخلو هغه چې کوم دی ادم خور فلم چې کوم تاسو کتلی و بیا پسې غلط راسته چې کوم تاسو کتلی و بیا چې پسې کوم لاشو کې بشتي کتلی و یا هغه ډایرکټر او یا هغه چې کوم ویلن کردار دی هغه موږ راوښتي ځکه چې هیرو ګال خو پکې موږ به وو یو خو صاحب پوره تفصیل خبرې کوو تاسو کمنټسونه ورسره کوو موږ هم ډبولي وو موږ هم ډبولي وو ته خو یې راښکلی یې تاسو یې موږ سره کمنټسونو په ذریعه ښېږو نن پروګرام مې ډېر خوندور وي پکې هر قسم خبرې وي ګپ شپونه وي جون سهار هم پکې راغلو ښه جون سهار سي په خیرونو موږ اوس تاسو په درون استقبال کې راغاړو ملک سخي جان چې کوم ویلن کردار یې کړی ډایرکټر آفتاب خان ساړه وګڼه زبیر وخت نه یو څه کاته چولې نو دا یو خو په واتو باندې د وزن شراولو تاسو کته شو موږ سره د خور ټیم راورسېدلو چې کوم ډایرکټر دی آفتاب خان او کوم چې ویل کردار یې کړی و مسټر سخي ملهوترا یا ملک صاحب ماړه ملهوترا خو هندو ته صوبادارم سلام وکړو اورنګزیب وعلیکم سلامونه سلامونه خانزیب راغلو سلام ټولو ته وعلیکم سلامونه جون سهار لیکلی چې بهرحال هم دی او دوران یې تاسو ټولو ته انشاءالله دعا راته کوو الله کامیاب ساته بیا سلام لکلی دعا کې چې الله ته بهرحال ودروي غوږ راته الله یې ودروي په خیر سلامونه ټولو ملګرو ته عمران لیکلی وعلیکم سلام وعلیکم سلام اورنګزیب هم سلام لیکلی ها موږ سره چې کوم د خور ټیم رارسېدلی په هغه کې موږ سره سیفي دی او ډایرکټر آفتاب دی دغو له تاسو کمنټونو په ذریعه هم پوښتنې کوو او ټلیفون په ذریعه هم کوو نو موږ راځو هغه ملک سخي له راځو چې ملک صاحب تاسو خو ټول مله پازیټیو کردارونه کړي وو د نیګیټیو کردارونه تاسو څنګه راوړو په فلم کې چې ماشومان کتلو کې ډار محسوسېدلو چې دله موږ ډارېږو دا خبره صحیح وکړه خو چې ما خپل مسۍ و هغه ډرامه مې ورته لګولې او چې هغه هم بیا نه کته که نه کلي کې مې نور مسۍ وداسې لودانو نور وغیره خو چې ډرامه مې ورته وښیله نو نه کته پېژندګلوب کې نه کېده تا خبره صحیح ده همدغسې و خو اوس موږ څه ویو داسې ډېر کردارونه یي دا کله کله موږ دا شی جوړ کړي آفتاب صاحب تا ته موږ په خپل وجره پروګرام کې هرکلی ویو ډېره مننه چې دومره سخت وخت کې موږ له ټیم راوښکلو تاسو له موږ دا پوښتنه کوو چې تاسو خو پهله ډایرکشن کار کولو کیمرې شاته هم ډېر کار کولو که نه اټومیټک تاسو کې اداکاري چمچای کومه بخاره ووتو چې کیمرې ته مخامخ شو نو بس داسې وګڼه چې اړیا ډره خپلې اړیا وه موږ سره او موږ وایو چې دغه پهله ظلم دغه ویډیو شي د موږ په جام علاقه کې چې کومه کنه بل خیبر پښتونخوا کې چې داسې یو نوی غوندې سوچ غوندې وکړه کومه چې کوم ویډیو وه که نه ادم خور په دا باندې موږ سوچ وکړو چې دا ډېره وچلېږي و انشاءالله ډېره زیاته هم چلېده تقریبا 2 لکه هم کته هغه 4.5 خلکو کتلی وه اوس ډېر هم شوي و ډېره خلکو خوښه کړې یم ده او بیا یک ویل چې پاټو یې جوړ کړو پاټو هم جوړ کړی هم بیا درېیمه خلکو باندې خلک هغه کوي چې یاره درېیم جوړ کړو نو درېیم انشاءالله بیا موږ ډېر بل نګې خیره ویډیو وي ډېر هغه وي که نه ښه کسان هم پکې وي خلاصو کمنټسونو طرف ته اختر ولی لیکلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
څنګه چل دی څنګه یو زه د قتل لا ټول ته سلام کوم وعلیکم سلامونه وعلیکم سلام ډګ سلامونه ساجد خان سلامونه لګلی څنګه یو خیر وعلیکم سلامونه وعلیکم سلام شاه صاحب ټول ملګرو سلامونه او بینا قبول کا وعلیکم سلام شاه صاحب ګم ګیلا کړي واجبانه پروګرام ملکه ته په کوم خاطر شوه آی ته موبایل غلط ہے چا دوبه کې خنانا مکاوز نه وای مون پروګرام نه مکاوز نه وای مکاوز نه وای او ټیم د سلیکشن شوی وای بیزی وی مونږ ان شاء الله کله چې چټي کو تاسو ته وینا کو او قدیر زه راوړم مړه الله خوشاله کړه چې کوم دی وجره خدمت شروع کړه وجره هم تا باد او دا وجره بس وجره په لوکاس باندې ډیر ودیږي او ډیر ته اخیږي وایي پوری نو کې واه محمد رحیل سلام کړه سلام علیکم تاسو غواړم مونږه پښتنه ونه کړه چې ساجد لیکلی سجاده لګ دی لګ ور راته ساجد اخی چې خو دې نشته دا تاسو نه پښتنه وکړو چې په پاتین کې خوډه ګرمي ما کنه نو د سم محسوسه ول پداش کاته خو ډېر مضبوطه کاته چې دا خو دې جمی کاته راوړو یاره خو څه او ما راشه کولو او زه غوښه تاسو نو یو ویکه شتا په یوټیوب باندې په پرده چلیږي سبا چې خلک یې کشي هغه فلم ټیلر په چلیږي ټیلر خو په چلیږي خو تاسو هغه بلوګ دوی چې څوک هغه دا اوس ته مخامخ نه اوسه هغه ګټه به خو هغه داسې غلو کنه ته دې پورې خورشو ما څه څه خبره چې باز تاسو باغ ورځي مال تقریبا پیپسي چې کومه غټي بوتلې اته بوتلې وبېس خلې ول کس خلې واتلې وته دا دبره کارب شو نن ما یو بل شوق پورا کوم دا شوی د زب جمی کې واچم چې هغه ګرمایش به خپل دی واخلې نه دا مخکې مور جامه سي ته ویل چې وجرلا ګورده چې درې کمبال راوړي نو سم داسې وګړي موسم یې خدای او پاک امباله کې پروګرام وګو او دا سوچ کړی یا نه کړی څنګه وای خو एकदम ما مازیګر مازنه بس ولا سوچ راغی چې بس تعالی ما کمباله مونږ بس کړی دی دا ګرمي کې استعمال کړی اوس به یخني کې استعمال کوم ورسې ډېر زیات خواند وګو زه چې مونږ دا کې بس ودوم شي خوب مو کې څه نه کې کمرشل ډېر زیات دي کمرشل کو پختې کو هغه لیکلي اختر ولی لیکلي زه یم د علي ماجد لا ډېره مېره باندې ګلول لیکلي سلامونه خپورون لاجو او د ټولو دعاګانې مې کړي لالا ته مې هم ډېره دا ګلولي خور دی ګل ماشا شاه صاحب لیکلي چې اوس هم په ډیوټي کې یم خو ستاسو خوږ پروګرام لخوند هم اخلم آباد اوسه ټولو ملګرو ته خو کمر صاحب مس کوو کمر صاحب سره راشي کمر صاحب لاله ملک سخی صاحب چې کوم په ګیټ اپ کې راوسته دا د خور فلم کې دا ګیټ اپ ته پختلې کول شي د خور فلم کې د چبره ویلس خلې وا پختلې ته کولای شو چبره ګرمي شو چبره ګرمي شو او دا کردار جوړ دی تاسو پردا وینو سپا یوټیوب کې چاکه چړکې کردار د جمی ویډیو والا چړلا کاږي نو دا ور دي کې چې کوم شو وینو زوم ارشاد لیکلی چھوٹا عثمان در باندې سلامونه وعلیکم السلام عثمان اخی سټډیم کوي او پیپر یې یادا یار ای په پیپر ضروري پروګرام خیر دا وکړو او رنجیب لیکلی اریان وایي چې بالا کومه ده بالا دا رنجیب شلګاتو سره تصویر وګورئ اریان لګاتو سره تصویر وګورئ دا کرسي کې شو اریان یو اریان دی اریان لګاتو دا زل بوګراسو واپس پروګرام له موسی چې کوم په سټوډیو کې خاص مهمان آفتاب خان چې AK خیبر وینز چینل په یوټیوب کې او چې کوم دا وایي چې جام کې دله خکار څوک نشي کولای نو خبره غلطه لري او پسې په دویم نمبر کې راځو په 1 نمبر کې دا د چینل وکړو ډېر ښه سبق بوس ویډیوګانې په پرتی د چینل سره لایک او سبسکرایب وکړو او هر ویډیو وکړو موږ په سټر کار کړو موږ په سټر کار کړو موږ ګورا چینل دواړه دوی چینل یو دام دو امدای دا چې کوڅو مینا ورکاو غرم لګا مینا لوم خوشي بالکل ځکه چې ډېر زیاته خوري کوي شخي چندواله مورالي وانا ساکای واساکا خو مینه دواړه ساکا خو د کوي رسره نه موږ د دې نه کتلی چې ساکا کا ساکا
خو مینده کنه سکوي کنه نومان افریدی لیکلی آفتاب ته وایا نومان سلام کوي وعلیکم سلام نومان تا پیدا بس موجودم کوته موږ وینو سیمپل راوړو شاه صاحب لیکلی آدم خور فلم به چې وکاتو نو راجولا به دومره غوسه راغله او چې موبایل مې نمبر مې هم ډیلیټ کړو خو اوس مې بیا سیو کړو دا سره مساوله په شي راغلی و چې دلې سپېړه ورکړې و دا وجوهات راوړي غزل دی وي خبره وکړه دا به سر چته ولې په تیګه نه دا مونږ ته کمنټ کې وایي چې غزاب شي راغلی دا په خبره وږي عبدالسلام لیکلی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مالک حبیب لیکلی سپیشل سلام ټول ټیم ته اوس انلاین وعلیکم السلام ټاپک سره ټاپک نن دا چې موږ چې کوم جام مشهور چینل دی په یوټیوب باندې ایک خیبر وینز چې کوم آفتاب د ایم ډي دای چلوي دا چې کوم آدم خور فلم جوړ کړی او مل کردار پکې دوه آدم خور کردار او زه د پکې هیرو راغلی او کوسو درې سي د په چینل پرتی وای سمو بشر ټي وي په ورته پرتا یو د خوان غلو ډېر زبردست اشاره چې مشمول ځان سره کې لا وځه چې ګیټ اپ کې دوه ډار ولا راغله په ګولو خو مرکې کې بل پتی کا بل سوال چتا ولې جبر شوی سم غریب راځي سم یو اپ کې زنه ویلم دي ټریلر به تاسو ان شاء الله شاته بیک گراوند کې خیره ګورو ته چینل ان شاء الله او په یوټیوب باندې ان شاء الله نو مال کلی چې ټولي ګیلې دي زمالم خو بس په خلاص آشنا زه ځواني د دومره غم برداشت کولای نشم زما ځواني د دومره غم برداشت کولای شاه صاحب لیکلی هغه چې روټي او غریبانو لا تختولی وو شاه صاحب ته خلاص شو هغه د خور فلم لو هغه خاک فلم وشات وبم ته تختولی و ټیکار د خدای خاک فلم تا د خور وکسا دبره او خان دی او دبره او جاله چې خو نو ویل شي دا ته چې ځان له ما کسه کې دی چې سیستم لوند کې ډالر لسه زمون بهار راغلی نو ګرمي کې وته کې نه باران دی اختر ولی لزړه لګل شي زړه ډېر مهرباني کول مې سره راغلی او رنجب خان لیکلی سودیس په کلاس کې فرست نمبر راغلی دی سودیس او مبارک شه شکرجله خو موږ چاوم نو پړلو وجله شراو لګنیا اریانا روي غوډا وجرلا صابونه بل صابو خپل وته ویا شاه صاحب لیکلی چې ټیک وای زه غلط وم تا ټول بل غلطي کړي تا چې سړیتوب په پرواله کې په پروګرام نه کده چې د سیټ ته وته ودرځي ځکه چې دوه بیډ شخص سره خولوي لږ مزام صاحب په خیال باندې ځکه چې خپل ریوړې ته سوچ کوا آفتاب دوی ډرامه جوړه کړې و چې کوم ملال مدرسو په نامه چندې غونډوي هغه دوکي کې باغ چوک شو ایک خیبر کې پرتا اب ډېر زبردست آفتاب سے باغ سوچ تاسو څنګه راغلو چې باندې یو سانګ سکرپټ راغلو او هغه متام پیش کړو نو بس خو واسو چې یخ خو واسو چې ټولم کردار وګا تاسو په یو په شریکه باندې مونږ یو پلانینګ جوړ کړو او تانم پکې مونږ اړیا واسطه راجو بینم پکې واسطه ټول کنه نو بس مشترکه مونږ خبرو کا چې مونږ په علاقو کې بل په ون پاکستان کې کنه داسې خلک شته چې په جمعات په هغه باندې لباس باندې کنه چاندا غونډوي خپل جوبونه ډکوي نو مونږ سوچ وکړو په ټیم کې چې دا ویډیو شانه کړي او مونږ چې وګورو خلکو ته لګا پته ولګي نو هغه بیمار پته کې ولګي ایرو بیمار د خلکو ته کې پته نه لګي کنه پیسې ورکوي کنه نو ویډیو په مونږ جوړ کړه ان شاء الله چې چا کتلی وی کنه نو داسې کار نه وځم بس الحمدلله جمعتونه خو دلته په جام کې خډیر پاکه شهزاده کردار بستری و چې په بستری خانه کې کار کوي دغه چندې ورشي نو او ته وایي چې ته خو مولي ته بل پر کار کې درې چې دا راغړ شو په کې دا کار کوي چې دا بل کار دی نشته بستری خو په بستری نه مخه چانو مالک سیف کار وکړي چاندا ورکو سیدارف لیکلی سلام د قطر لا ټولو ته سلامونه سلام سیدارف شبیر راغلی او کامنټس لکه شبیر دا کار د ټیک نه کامنټس کوا ملک سخی راغلی ادم خور فلم چې کوم ویلن دی او ډایرکټر عمر رواني ان شاء الله که یو تنم له سخت نورم شبیر السلام علیکم سلام علیکم ماشاءالله زبردست پروګرام دی ډیره مهرباني ټریلر لګ وته شبیر نه حاضر مو چې مشکل کوتا تاسو ټریلر کا تاسو ادم خور ټریلر وکړو
کافی باوړه شي الله افریدی راغلو is watching. الله وته رضوان الله افریدی لیکلی سلامونه ټول فرند ته وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډېر عزتمند شي کوله وخت افتاب صاحب دا موږ ټریلر و دا وکړو دا تاسو کتا شو افتاب چې کوم بګي اډو کې خوري او شخین بګي وینو او مباشر دا سکرین له لپټاپ ورکا چې فوکس کیږي مړه لکه دلته ولا سم موبایل شو ویلي بل اخکړه بلوم دا پرې ها پارټو کنه دا غي پورټو دی دا غلط راسته نه ما دا باندې دا تاسو کتا شو غلط راسته شاته پرده باندې په یوټیوب چلیږي بیا کتا شو هغه بیروش زدان جوړي بس ته شخې ټیک شو هغه واسطه زبیر سے خال پتاما دی صحیح کې رغلا کنه نه 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 صفاله خې بس برایټنس ته تذکر شابل لیکلی په ډیوټي کې ها ډیوټي ضروري ډیوټي کوا شابیر دا وای ډیوټي صحیح کوا او ډیوټي ضروري ډیوټي چلا کوي شابیر الو تنخواه کټيږي دا کوم شبیر دی دا به تر ورځې خلک ها په ټیم نه څو غړي بڑا بس مې کوه بس ته زبیره خلک هغه شو راځه هغه لیکلی شال لیکلی ګران آزاد لاله الله پاک دې ټولو ته صحت او طاقت درکې چې دا خلکو په مخونو خنداګان راوړو ډېر دا ته بیا سبا په یوټیوب کې پورا کړه شي ها صاحب له تاسو له په پختلا غو چې د فیلم لا تکلا راغلی او تاسو پیلا پروجیکټ کوم یو چې خلکو ته پته ولګيږي دا خدا سي و چې موږ مخکې دغه موښه ده کوونه زويشتر په دکان کې وته وو یو اورز وا دا کیس لا لاب کې راغی کیس لا خلکو چلی دلې خو دا راغی نو موږ ته وی ډرامې اپ وروګړو موږ ته مخکې نه ویلو خو وګړو زوش دا یو ځای روان شو اوس هغه کوم هغه ډرامې چې چینل چې و دی ولس आवाज و ولس आवाज الله یو بخي الله یو اسیب دا سب چلاولو جام خچللو نو پیلا ډرامه د کباړی وګړه ماده دغه نه مونږ هغه چمچه راپورته شو بیا که تر هغه راځم ماسي و تاسو هم داسې کارو کو چې کومه لکه کار د ډېر کړه او غوتا مو شورتیا او بهچال همدا خبره مونږ وګړه کنه چې کارونه خدا سي خو چې کومه تاسو را مونږ شو ته مونږ ځان سره کړو ولا ته عزتمن کی تاسو چې شونو په خبرو کې بیا ډېر زیات مخ کې وروړو بیا سوچ وګړو یو فلم جوړو په باندې ډېر خرچه کړه مونږ نه لګرا کام کړه خرچه مو کړه په خو یو قسم داسې کیسه وکړه زه اوس دا ویم چې دغه بواجه باندې نور خلکو له فائدہ راغله ډیره فائدہ راغله څنګه فائدہ راغله هغه ته پښتون کړ چې څنګه چې کوم د انډیا فلم د ډینکی جوړ شو زم دا کوشش کوم چې دا نه کړی مونږ نه وره بالکل مونږ نه یو سکرپټ په کله چې مونږ یو فلم په انډیا کې بزنس کړو کتل شو وو انډیا کې نیپال کې سعودي کې ډیرو کې کتل شو وو خو مونږ سوچ لګاسي و چې معمولی غونډه وسایل مطابق باندې هغه هالیوډ هغه مقابله کوي هغه چې کتل چې دا عام خلکو یو شای جوړ کړی دی نو موږ باندې شای نو یو جوړه کړه مختلف دی خو کیسه ما غیبا بڑا بس عقل بټانا کړی نو چینج پکې وګړي افاق ویلی سلام یو ځل بیا وعلیکم السلام یو ځل بیا ها حبیب لیکلی صبر په لاس د تکتلی دی ولا لیا بیا هم تخبر ورګرځي ها علم جب هغه لیکلی ام پی ایس په سلفیانو کې مصروفه دي تاسو په پروګرام په واسطه وسره ریکوست وکړئ چې لکه بجلی ته توجه ورکړئ خلک ډېر تکلیف کې دي ملک صاحب ته خپل خبره وکړه دا یو ضرورت دی بالکل دا چې عوامو کوم ضرورت یې مونږ ته راسیږي مونږ ان شاء الله د وجري په پروګرام کې نشر کوو وغه خبره او ډېرو خلکو ته راسیږي کومه خبره چې لفظ به کالی وکړه مونږ اوس مینه ته یو ان شاء الله هر یو مینه چې وي مونږ ته یو خو دې مونږ خپل مینه مشته کې د شیخ ته یو چې څنګه بوټونو کې دوه منډه والے چې څنګه شزاده چې بوټونو کې دوه منډه والے او دا ته کوی و چې دا مونږ له وټ راکې مونږ جوړای وې دوه فوجو سو اوس به ته ما خبره کوم بالکل چې تاسو ما غسه وګڼو چې وټونو ورزل کوي چې زموږ څنګه وټونو ورزي تاسو کوشش وکړو په علاقه باندې وګرځو چې غوټه پرې وتی وي د چاو دیوال غورځېدلی وي چاو جوړول وي چاو درې بڑا خو چې څومره وي
تاسو دا علاقه باندې مینه سپ ته مونږ دا یو چې وزټ وکړو وای دغه علاقې چې تاسو ته وټ راغله دا ټول علاقه چک کو کچا ته تکلیف به تکلیف یې سره مدد وکړو کچا ته نوی سلام به وکړو بالکل مالک صاحب دغه زړونو غټلو هم دا ټیم ده مندغه ټیم کې خبره موږ دا خبره وځ جوړه کا موږ دا خبره کوو چې په واده کې مې غواړې کنه په مړي کې مې تاسو کول وړم بیا مې په واده کې مغواړه دا خبر داسې دی چې تا په سختۍ کې ماته چې تا ما جوړ کړ چې تاسو منډه ووم اوس په ما تقریبا تراشه تر سمنډه ووم بالکل مالک صاحب رسول صاحب ته کوم رسول ته سکندر افریدي سلام علیکم وعلیکم السلام احسان افریدي کاتل سلام ټولو ته وفاق لیکلي په کول مور جارشا وفاق خلک د جګړه واړول موږ ولا خو جرابه خلو کې نه شي نه دا موسم په لور په کول نظر شه مطلب مونږ خی کنه من درې ولا احوال افریقي لیکلي سلام قبول کو جو دی وسو ټول یو ریکویسټ چې مشوره جوړه په مشوره کې خیر برکت وي مشاعره جوړه کو ډیره مننه بل ها مشاعره خو وخت شبا په 9 بجې اسلم تحصیل صاحب کتاب مخکتنه په لمبرې سکول کې نو مشاعره شوقي کوي نو غټ شاعران نشي تراشه په دا بجازریو کا آصف لیکلی سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ها افتاب وای نو له بدلک زیات وګړي کې ځکه چې مینوالم وی چې ملما راشي نو ملما په غوړ دی افتاب صاحب مطلب وي تاسو سوچ څنګه راغلو چې ته د ډایرکشن ته راغلی او تاسو یو خپل نوې چینل کولاو کړو بل تا یو فوډ چینل هم د موږ چې فوډ چینل هم چلاوي او د خوراک ولا چلاوي د بل هم چلاوي د کاري ولا دا ځین په دې لګرا واچا چې دا څنګه راغلی د فیلډ ته نو بس راجو باید داسې کارو چې بس ما چې کم شوق وکنه دا وړي ته نه ما د فني و غسر شوق وکنه ما چې زه داسې یو کار وکم چې مطلب خلک عبرت مو اخلي او بل چې خوشحالم شي وتا کار چې ویډیو وبسي نو متوقع خوشحال شي نو بس هغه مو مخکنی ویډیو جوړول بیا پکې راغلو دا صافي جان مالک پکې راغی دا کوم باندې والانو مخکنم نو سوچ مې وکړم ما شم داسې کار کوم چې بس ویډیوګانې خو جوړم خو مو سره کاسان نه وګنه نو راشه دوه تا ویا کنه چې دیوالان دي کچته هیلپ مې کسره وکړو بس کنه دا شاو راول شي مړ راجو باید مال خوشاله لري شهزاده باید خوشاله نور کسانم دي دا ماته وی یاره بس بالکل مخکې مونږ سره مزال کولای شو کنه نو بس مو زره نورم غاټ شولو او چې صاحب کسان خو سره خیر سره ټاچ کول اوري دغه چې خپل ویډیوګانې نو بس هغه چې تاسو ماته وی چې یاره ویډیو سره مونږ مدد کوو کنه په شي نو مو زره نورم غاټ شو اوري او بعد فیلډ ته مو نورم لګو کوشش ان شاء الله وسم کوم کړم دای پورې ودنه خیر نورم خپل عبرت چې پکې کنه انټرټینمنټ پکې ای ویډیو ان شاء الله جوړو خیر چې عوامو ته فائدہ او آصف خان لیکلی سلام علیکم السلام آفاق لیکلی شعری قدیر نه زدا کو شعر قدیر نه زدا کو شاعری نو ما کو شاعر ساغنی استفاده چې دنه اچھا لیکلی آفاق دنه یو پر جزدا کې کنه نو په مانځ کتاب له وړه هغه د څوکله سورټا کوي نه کتاب له به مان کوي نو چې بس تاسو پروت وي طارق لیکلی سلام ټو آل وعلیکم السلام یودشل والی لیکلی سلامونه مې درواخلو ټول ته سلام یودشل والی جوابونه ورغلل او ورسې نو څنګه ټول مشترکه باندې مالک صاحب نن چې کوم سچويشن دا یو ټیم کې خلکو خطونه لګل ټیم کې سټي لګلې ا ټاپک موږ غوېلو چې کوو مخکې خدا سي دا ورو راځم سي بوجرو کې چې څوک بهر ملک لاړل کنه ډېر زیات تکلیف کور کړی ته و ځکه چې وسایل کوو آشي دور خیر راشي دا بس 77 78 نو وخلا نه خلک وړل تل بچي هغه خاور لای مو مسافر شو کتر تر روان دی دا سندري ویلې شپه خو زو مزو ویلې خو چې لو وړو داسې ویني چې قبر لړوانړو دمره ځکه چې رابطه نه وي بیا به دا سی وخت راغی چې تار و په تار باندې مونږ پیو چې ویډیو چې تار و عربو تار دی او اندازه تار دی
بیا یو وخت کې موږ هم داسې یو ټلیفون جوړ کړی و ډبي یو مخ وه بله مخ دا کې به تار واچولو کې کول ورته غوځاب کې راتله موږ چې ټلیفون دی مخ خپل هم داسې معلومېدی شو بیا هم کې تار شو تار نه پسې بیا چټي شوه نه تار څنګه طریقه وله ما همداسې ګپ شپ ولا و عادت تار داسې و چې لکه رابطه وکړه چې ما داسې کار دی نو دغو خپل خلکو پېښور نه تار نامه یې لکه نور نن سبا ډیلیوري داسې سیسټم یو لکه چې د مثال دا لکه تا ته چې ټلیفون وکړو چې پلاکیر وغواړه زه تقریبا کې ټپس کړم ستار ولا ګلوز ویلا وریاله چلا او بیا سې چټي راغله دوکاندار راغله چټي شو چټي و چې تلم میاشتې لګیدا دغه وجه نه بیا هم هغه شو بیا ټیپ کې سر شو ټیپ کې سر چې شو نور او خوان و زګه چې توم کې وګړي زوم کې وګړي ټلوب کې نو بیا دمره خوشحال شو مسافر چې आवाज یې دوی خپل بچو دی پلار دی ترا دی ورور ټول आवाजونه ولګول بم تصویر هغه نو دا سیستم روان شو دا سیستم نه څه وسه بیا ټلیفون راووتو په یو وخت کې تیراله راغلی موږ تیراله تللي وو 99 98 97 داسې لیول کې په تیرا کې ټلیفون نه و نو چې ټلیفون یو کوالته و چې بیا ټلیفون وشو چې پلان کې ټلیفون کړه قدر غوندې وړ کې څه ولاګلو چې پلان کې و چې لوړ شه و کیسه کوم پلان کې و چې لوړ شه چې ولته هغه دروازه وټکوله چې ټلیفون دی او 3 غنټه 4 غنټه سیمه زالو وکړه 15 غنټه پاس ټلیفون کوي څنګه چل دی امو 200 روپے مزدورین کېږي دا سیوال کا هرکی ډبې سپیشلی به کوي دا خلک داسې تیرو کېږي نو دا سپیشلی و دا سختیو تقریبونه اوس الحمدلله 2009 دا وخت ماته هیڅ پیشو کوله په 2000 ټیم کې 2003 4 کې کله مال خلکو تیران ته کول یو مېرا بال کړو یو وچه ولې ولې خبره مونږ وچه ولې ټلیفون وکړو ټایم ورکړو چې دمه غنټه پاس کمپلیټ پلاکیر وواړه لا یو لرو د دې غنټه پاس وته بیا وکړو لا مخته بیا شي هغه زه مزل وداسې و چې 2 غنټې 3 غنټې مزل و یو بیا ماسپیکن ټیم ورکړو ماسپیکن نو شامل مطلب جام بازار کې یو ټلیفون وغنه نو دلته کوډ هغه کوډ ملاو کنه او داسې ملاو کوډ به ته ته چې د ځل تر راشه اوري ټلیفون نو هغه سیستم هم ګره موږ ډېر سختي ترې کړی ډېر خاري مخکینو وخت اوس الحمدلله سړي وسیارم کارت شو کیسټم کارت شو چټیم کارت شو ټلیفونم کوی ته ټلیفون شو کولای دوی ته کوی ته ځکه چې 300 روپے باندې هالو ویلو چې ټلیفون ته وکړو هغه مخه دوی چې هالو شي بچی مخدي او کو ولا خالو ولا چې مور دې مسله کټو خیره کړت ختم وشو 300 روپے دا زه اټل بل خبر کوم چې بازار کې بوم دکانو کراچي مو 50 روپے بل راغستو یختل کې کراچي 50 روپے دا زه زوم ته ولایم نو ان رابطه نه کې اوس الحمدلله به 200 پیکیج وګا وای سولري ډاره خبري قتل دي اوس خو پرستان کې سملا ټول کسبیا ته وای چې لګر تاسو ته يم کازي تاو کې شنه ها اچل کې بچا خسدي وزاو کې صبرګه اسه پیرو تاو کې شغه پاس انګړ نه تاو کړه نو چې راشي بیا چې راشي خبري دمره قدر یې نه لیکه نقصان پوره نه ویږي چې دا په دې غارماره پاسه څه جوړ کړه لون ته واسي دې قدر یې باندې چې وخت کې خو سات بدري زره به تا کوي چې راشي څه قدر یې نه وي مخکې موږ تر زه راغی کویت نه چې راغی نو انډیواله موږ په 15 ورځې کې زو سپریپ سم پښاولې الو خړې وته خلاص یې سرګړو یې لګولې او ما چې موږ انډیواله چې دا اصله کو دغه موږ ونی و په جما درې ورځې په څیر ګرځېدو او یو کوم جوب خپلو خرچه کوله خرچه کوله بیا کې دا سي دا راشي کې تل شو موږ نو کاری کوو مې راځه کې نو کارو هغه مخ شنه کا جوړ راوړې ټکورې وا یا مزریو او دې ته اوس د شتام نه وا یا مزریو ټکورې راغړا غړا پاسه په مزریو پانی ما چولې ویا خاصو کوم شروع ته ته ځات کوم شروع ملک صاحب افاق لیکلی قدیر خو قدیر دی کنه بالکل تور خبر ډېر وخت پس راغلو تور خبر د سلامونه تاسو ټول ټیم ته سلامونه وعلیکم سلامونه افاق لیکلی راځو یو نوې شعر میدان تک افاق پر سپیشل شعر ویا نو مو اتوماتیک شعر یو ساتي په شعر افاق اتوماتیک شعر حبیب میسج پڑھاوا
تا چې په ګولو را پرېخي دی وخته پاک اوره تا چې په ګولو را پرېخي دی وخته موږ ته خو معلوم به په کچا کې وې نشو لیکل تخته او په شکلو کې ناندر شول زما برید مګه یې څنګه ته مو به ته ستاره شي دا مې ول دا ته مې دی ته ځل ته وې کنه مړه کم برید شته دا چا افتاب له چې جوړ کړو برید مړه افتاب کو جوړ کړو کامل ستاره طرف لاړو کابرال لیکلی السلام علیکم دراجو کې سیو خو ډیره مشهوره وکړه او برابر دا بهر ده دا ټول بهر موږ بهر یو آفتاب خان میسج کړه سخی جان وا افاق خاندان راغلی شعر بوله افاق و خاندان دا پس ته نور خبر لیکلی پروګرام ډیر خاصه روان کړی دی یارانو تور خبر ته سلام زنده‌باد متاسو خسته مو پروګرام تور خبر ته موږ چې موږ سپین خانان کې راولې خان کسه موږ کې شعر وی تور خبر او سپین خانان نه ما او کاسه تخلص نه دې لبر نه خوري دا چې هر کله موږ پروګرام لرو چې اجازه ته توکلی خبر شي موږ ډور کو کنه ډرامې په ذریعہ موږ چې ډراوډه علم جیب کله لیکلی ای بی او اسپیټل دا خو بس علم جیب صاحب بس ریکوست بیا زه پاس کړو ان شاء الله افاق لیکلی موږ روان یو ام پی ای راجو روان ام پی راجو غواړو ډېر یاره بجلی وټکی راجو ما سي بجلی سکه چې زه هر کور کې سولر او بیلسه ولګا بجلی نه بیغه بک بجلی کی صحت بجلی وي ته شي هیڅ شی نه دا چا اول کوي کار دا خای بجلی کسا او شوب لسی زرالا لسی سړی لسی مګه نسی نه بیلسه نه خاصه کو دې سړی لسی ورداس چو کی کا خو تا غلطی لسکه غلطی راجو ما سي مخ ډېر سخت وخت وو په یو ځنګل کې خل روانو ځنګل کې ډېر ځات وګی شو چې وګی شو یې طرف نه لګیدو مړه خو بس یو بل ته قتل استرګې د پړې شو نه وته او بس سره وچا روټي مو بس هم په خدمتو کې وا بس زړه ونه شو غړای وستا خو هغه به درو په دا دوران کې یو ځای کې د مشغول کېنستل ودري مرګري چې کېنستل بس غابي وشتو خو مړه چې وګا تاسو یو بوټه واغه ته چې فکر شو ډېر زیات یو خاندل داسې په خندا شول هغه بل ته چې څنګه خواندې چې مړه لا په اوس نعمت راکړو چې کم دی چې وګا تل وری هغه براته قرات ورجل کرتو ای کنه او ته قدرت پیژنې ها قدرت براته چې روای خسترو په خپل ته واچول کنه نو ته شي قدرت خو قدرت کو خوان دی وګوره بل ته چې هر شي سپي ول دي قدرت دې لاس په ول دي دا بعد نه کیږي بسم الله بسم الله وره تا کې شي وګړه وی چې ولا شي خوان رام ما غسي ولو رام خو یې ما غسي کابرال لیکلی سولر ټیکاوي چاله ورکوي ورغه چې ملي خو شملو دغه څه به ټیکو کام شو نو بس اب تعالی ویل کی چې کنه د سولر ورکړه سولر ټیکاوي تاسو یو خطا موږ ایماندار غوړو زه په خپل ځم چې کوم ځای کې تکار کوي ګډ وډو خلکو ته زلا ولا قبضه کا جو په کې ولا کوي ته تقریر څنګه کوي اته بارا کې مالک صاحب چې خلک ته راغونډ شي مالک صاحب کوي مالک صاحب خو نو سپي ته تقریر څنګه کوي ته کوم تقریر خلکو نه څنګه وډغاړي مړه ته وټو څنګه وړي دا چې تاسو تقریر وکړه کنه ته څه کوي ته زنه وټ څنګه وړي ته لاس دي خلکو راغله دا واور افتابه کته وټ کوي او کنه راکړي ولکه ته خوښ شکل ځه ولا بڑا سړی ته تاسو څنګه بولاو کو سرچ کړه زه تاسو ته خواس کوم کا وټ راکاو کنه راکاو زه تاسو له فری منډه فی سبیل الله که تاسو کوی خرابې که تاسو ټویل مسله وي که تاسو سولر مسله وي تابعدار نو دا خوارسو کې وټ نه مخکې خوارسو کې دا وټ نه نه مونږ تاسو څنګه سي بور پته وګو چې مطلب ته اعتماد یې باندې نشته ته خو ټول خلک وټ څه ته ونه وته چې ګاره کوي کنه زه خاصه ملیم چې باندې والم تل سره چول شي راځه کار لاوکه ګل څه یو یار وځه څنګه بیا خو به کې برو حقیقت کې تقریر راځي چې ته
او یا بوګونو وطن مې ورکو وټروکو چې بیا مې نه وینو چې شابه مې کوڅه وطن مې ورکو چې بیا مې وینو نه چې نه ته مخکې تکېګم ولې ته ارزو ته وټ کېګم نه ارسم یعنی بجلی ورک شم نه او چې نه ورک شم زما بود پړنو په شي کې آفتاب خان لیکلي تور خمار وا تور خمار موږ ریګولر قتلو ولای یار خمار وا خارجي سید احمد شاه سلام جی چې کبه بسوسو ګرانو کمه بسوسو ګرانو لاله بسوسو نه له بسوسو مړه سپر سٹار شهزاد سپر ویلن ملک سخی سپر ډایریکټر آفتاب خان سپر سیکریټری سپرمن یو وجري شګو سیستم جوړي یو وجري شګو گجراج په شاه باندې قدیر سحر صاحب چې کومه ملم د خدمت کوي خان سلام ده ملم دی دا ولم د غاډي سمبالې وجري ورته کوي بنځیم سراج لیکلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام ډیر خاسته دی وړوکه عیال لاست پروگرام ګوري عیال دی عیال خیر ملک سے کامران لیکلی د کامر صاحب خو بس بیمار دی ان شاء الله سبا راشي که اسمان شین وو که شین نه وو نو بیا وي د که اسمان شین وو پوه چې وریځ وي کنه او که بیر وو نو پوه چې وریځ وي ښه خیر وفاق لیکلی چې موږ کلي چولې پخول نو چولې خو له موږ بازار کې پخولی شو څه راولګه دا پخې ولګو مړه پخې چولې ویر ولګو څومره چولې وخوري اوس دا ته لاس وي شلو خو چې دلې خورې که سره کړې خورې دا کمنټ دی کله چې موږ د ماره خراب وږي بیا خو چې دلې ور ولګو افاقه وای خو چې دلې چولې ور ولګو که پخ کړې تور خبر لیکلی روجا بس تاسو کله وی د خیره یار ان شاء الله چې بس په لاسم تاریخ ته ځان ته به تراوه 11 آفتاب لیکلی ارسال وغلطه الټا ویلې وو آفاق خان دی دا څنګه جانا یو بل کار مونږ وشي او انډي ارزونه شي انډي ما ویا خو باندې نن دا ارزونه واغستې ته خپل خبره وو 20 روپے دانه واغسته بس دا انډو څو خیر دی راځي ته وکی دا چې په ملک کې مداسه کې ماته شوی وي چاینا کې صرف یوه ورځ له غویا خطلې وا څه پېټونه خطلې وا چې ګل روپې نو چاینا ولا نو کړ چې وې باند صرف یو ورځ باندې شو هغه مالکانه په خو تو غزل چې ارزالم کړی وای خلو نو پاکستان کې د مثال دا وې باخرو خپل ورو کوشش 10 ولا واټولا تاسو چې کله پاکستان کې مثلا تاسو یو شی ګراشي نورې باغ ځي نه وساسه ټیم یو بازاکاتون کې څومره ویډیو ګوري نو دا موسم یخ دا اوري فائدات وغلو ډېر وغلو وی غټه واوري دا مخلوق افریدي لیکلي جابه والا قطر کې السلام علیکم یارانو وعلیکم السلام مخلوق ډېر مزه وکړلې ډېر خفاق په غریبانو خلکو زموږ خلک ډېر غریب دي مخلوق پر الله خو ډېر تیز شوري ډېر کورونا وته کېدل ډېر دیولو وته د الله په خیر واچوي امين امين الله خیر صبر ورګي آفتاب خندانه لګلې دا چې ګورنه لره شوی مونږ د فیسبوک کې دغه تداوو کو په شریکا چې دو الله ولا وسره مدد وکي او باقي وته خیر چې نور ټول مسلمانانو ته چې باران کې ډېر ځات شوې وګالم د وسابایم خیلې الله په ټول خیر وچه چې کم به موږ مسلمانانو خیر موږ راکې چې کوم مشران دی غوته ریکوست کوو چې چکر دې پیوهي ایواس مطابق که زکات شکل کې ګي خیرات شکل کې دغه سره خو کې بلاکونه برزان دی ورول لګي ول دیول ولا خو جی زکات چې پښتون پرده په دا دیوال ده منډه اوس دا وایي چې څنګه وړو وخت راځي اوس غمو کې بیا څه غم نه کوي بیا غیر وټ نه مله چې چا په واس کې وړوکه عیال د طرف سلام قبول کړو عیال ډېر خوشاله شو تاسو له ان شاء الله سټایل ویل کړو چالو په یو ویډیو کې
دا اکشن ډېر زبردست وړاغه اکشن ریپلی وته لګاو کی نو لکه یو میسج راغلو دغه فرمایش کی وی چې ادم خور فلم هغه کچاویل کې پچاړو وਹੀ ویلو چاړه په جبا راکاږي آی ته بالک سے پخپلوږي اواز درې ورته دلګر کوي دا ګمز ورکړه چاړه ورکړه دا هو په ول درې ورته ورکړه چاړه نشته خالي واغې ته کوي استاد باندې موږ ولا ګمز ورکړه چاړه ستانه یار تاسو ته نه موږ تاسو فرمایش وکړو په څه طریقه باندې چړه خوشتانه دا هغه ماشوم شته چې هغه شی وو بس په ګمز یو ته پورا کا او هم دا شی ولو خیر ده تاسو هغه باقي کومه کا تاسو بلا شو بوګي خالدار د چوکو چاړه خپل لکه هغه داسې وو چې ډایرکټر مولا کوم کې دا راکړی دا غسی راکړی وو چې ته واسه وو چې کاسو پیو او بیا په چاړه باندې هغه مینه پرته وي نو ته وغه کې نه هغه فور داسې وو دا اوس هغه ناظرین پات وکړو هغه اوس دا ګړګې کو اکشن نو به داسې وو چې زمونږ نو بیا داسې وو مخ داسې وو بیا داسې وګور چې سړی په جذبه کړه عجب باندې غونډه غوواله او خو دا ماشوم ته وګړو دا ماشوم ته یاد دا موټا دیګړو یاد کبه لکه شب یا او که صاحب نو ډرامه وکړه خاطر خبر لیکلی چې پروګرام ما ته ډېر خوند راکوي ټول خاندان خپله کوله یو خاندان آفتاب طرف اخترخان خاندان لګلې ځکه چې پاټ اخترخان څه شو چې بچاړې وره واسي لا اخترخان خاندان ولګل خپل حافظ خان لیکلي سلامونه سکرټری ته یو ریکوست دی یو لطیفه وکړه سکرټری ته طرفه غواړي حافظ خالد لیکلی سلامونه سکرټری ته وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره مننه او بس اخره کې وکړه اتفاق کوو او غږ شپوم ولو هر موضوع باندې خبرې کوو بس باندې اخره اپوالینو سره وتم داسې وتاو کومه ها لطیفه ته ورستو کوي دا کوي بس کوشش کوي سره زو نه نه پښتنه وګڼه دا خور فلم دته یو چې ته کمباله غم وکړه نن یخنی ارزه جاته دا چې دا شوق یې زما حمله پورا کوم مجرله اخو دا سوچو کو بیره ته چې ولته چاول وسینه چې موجوز ته خوان وغلو اول دا خو تکلیف کیو زکه چې دا ټول مرګ تاسو کتم چې کله مو دا شی لري کو نو ګوره دمره خلاوه چې په ژوندۍ کې پاغه ورځ باندې په ژوندۍ کې مونږ خلا نو خو موږ دا وایو چې صاحب نه ور خوشحال وي دغه برای داسې اټم وړو چې دوی خوشحال شي هغه یو جنامو برداشت کو هغه لیکلي ملک ریال لیکلي قطر لا چې ملک سخی ته وایي چې اډه لګا دو کې چې کوم شو ټي وي کې کله و چې وته وایي چې چولې فلم راکو دوه ته پورا ډیټیل وکړو اډه لګو ته لګو هغه قسم کو دا ته چې چولې راکو ته په مکمل ډایلوګ شوی نه ول نه خپه کوي مونږ نه چولې هو ته ویلو بل ته بس یې او که خیر دی ماما چولې فلم راکایو چولې کا شولې چولې کا شولې خو بچی شي وادي روان یو بلمونه کسو نامه زده کو بیا یو شولې نه شولې ما شولې کا چولې دا څه یا خلیب نیولې چولې بازار او ته دا پاتې چې چولې په بازار کې بلګي لکه نماز دا کوو بیا زده کو چې بیا رسو ماشاءالله هغه کې دا چې هغه ملو ولا کنه راځي دا چې تا راغړ ملو ستاسو ته وایي چې په دا فلم کې دا یو ته برګره او یو به ته ویلو چې مال هغه بلو ولا فلم راغلی اخو دا بل ساده راغلی وو دا خو بیا مخ وو شولې ویلې ځکه چې نو ګرنه راغلی وو اول کې راغلی او داسې لنډه مې سره واپس هم راغلی او کیا مقاوله پاته نه لګیا اول د شي ملو ولا فلم راغلی مو ته جتانه غړ ملو شته غړ ملو کوم ته چې ته فلم نه به نه ما یو اغلا
ملو فیلم و کنه بله ملو هم که فیلم خو بدر ملو پیغلو دوشنا اول چې ته پکې راوړې چې مالا ډر فلم راک هم کې دریاب لګایو نو کومره روغه ټوټه کنه ما د چې ټینګ فلم ونشتا وډر نه ډر فلم دی ډر نه هغه فلم دی سنی دیولو شاروخ خان ای شي ما غای موجود مې دا کو بیا راڅو کنه دا فلم شهزاد پکې داسې کړي خو ته لړوا دا بل حساب بل حساب دوی مې حساب دانش ته وګار کله یو په خپل پروګرام کې دانش ویل چې السلام علیکم راج خان ټولو ته ډېر سلامونه او امید لرم چې روغ جوړ بو میرا بولی ټول خرچه لن ټاپک په سبا لن ټاپک چې موږ شوله چې کوم وخت سړي خور فلم آدم خور فلم ډایرکټر او چې کوم ویلن کې دارو په کې دا وته دغه سب کړه کا پوښتو معلومه کې تعالی پروګرام تیر درته سبا په یوټیوب هم کته چې ته په کې ډېر خټه لکونه وشته ډېر په دوري کې شي کړي دا فیلم چې څنګه راغلی نه چې سمجه په کې څنګه پورته شو کې سیب کړي دا فلم دغه وجه نه موږ راوغستو چې موږ میناور نه ډیزات خوشو ډیزات یې کتلې او تقریبا سرور لګوتا رسیدلې ودا دا کې موږ صدا سره یو کې دا چې بس یې داسې کولې لکه دا زو غلو بس دا خولي هغه سره په خپل ځان پیژنې هم ته خلو خلکونه بس وی جوړه کې ګمړه مور شرمای دا خو دا چې څومره وته وی دا باندې ولا څه کار دی چې نوې نوې غروزي فارمولې خو نشي ټینګې دی ډایرکټر وته ویلو چې ګره بولیو کا ته پاچاو سره اوس کوي چې ویل په دې یو په سوق باندې یو زیب دا په ځای باندې ته پاچا په کول دا په کاستو واله راځلو یو واله و په ورسته پکې کټ کې بينه خو بس هغه دا سم سره موږ دا څه کنه چې تاسو وګورئ نه هغه موږ هغه سره وته خلو هو ته کته شو ورسه باندې ویجری ور پسې باندې شو نه هغه کشي وګورئ څه نه چې بولی افریدی راغله سلام علیکم وعلیکم السلام مدیر په خیر اله خیر اوسې مالک اشاق افرید دا موږ هر کله وایو چې موږ پروګرام لرلو ته پروګرام خو په شوق کسي مننه خوشحال شي مالک صاحب پروګرام ټیم خو پورا کېدو ولا بس پورا پیژبان دا وشوي خو خوند نه چې ختم شي خوند بلنګ چې راسي خدای او په وزه خوند نه ختمو بس الله تاسو خوشاله کامیاب کی روانه موږ ویډیو ټاپک وتاوخه روانه ویډیو مړه ته ځکه نه خو د باغ کې موږ بس روانه باندې په موقع باندې بیا دوته ویو او ان شاء الله موږ په دا پروګرام کې نور خواندم چې پیله چې راځو دانش لیکلی چې هیروی سو هیروی زو شهزاده او پکې په فلم کې او دا پکې دواړه ویلو تاو کسا جاړام دا پکې خاندام دا پکې پیله یې یو کسا ډېر خپل پکې موږ ګودر په څنګهلو کې جوړه لو خوان ویلر کې هغه پکې او داسې کار و چې دوه د ویم کنه چې یو مشومي موږ سره تقریبا شپږ وکړو مشومي یې په ګډه خپل کار کړل زبردست کار یې ډېر تکړه و خو بیا چې کله ډراما فلم ختم شو یک نه پات بیا شپږ ورځې ته ونیو په واقع وانا غیزم کولو خو بیا نیولای و موږ ته هغه چې چر اوسته و کیسه کاوله نو شي ته نیولای چې نیولای و نو چې د دې وری کې نه چې موږ غړ ته ملو کاته اچولې تکړه و ډېر تکړه و خو اخیری بس شو چې خوان دې لا اله خو کیمرې لګې د لوکال ورو د چکلې بیا په سکرین باندې وکړه خبر ځواني مو ته چې وځه به زما دا غړاو کنه دغه وجه به راکته دیونه بس هم شو بیا مالک اسحاق لیکلی چې سلام الله ټول ټیم ته وعلیکم السلام مولوی لیکلی څنګه یې خیو دیو ته آفتاب لیکلی پروګرام واو ډیر میرا بوله مولینا خاندان لګل ها 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 موږ بیا به وګورو لطیف صدیقی لیکلی سلام الله ډیر خان وعلیکم السلام تاسو ادم خورو کو سو په کې خیبر ویز باندې پراتی ټولي سیم باندې وخت چلیږي یوټیوب کې افتاب وای چینل دی کې خیبر وینز دوا کوو ملک صاحب نو بازار سره چې خوښ موسم هم یخ شو یخنیم دو باران شروع کېدو ولا نورم سلندای ځات کې مشه زمره کې نه مالک صاحب چې نن دا کوټ راوړی ای دا اورډر هغه خبرو چې خو راغوا ګوراس نه چې په دغه کې لون نشه کېاره ماشومان ونه راځي بوجي مې راخص دی ځان راو یو ما چاته بس پر تخر کې ورسم او بس مزه روان شم بس ونه ډار کې یا نه چې ډار خبره چې خبره چې اوس په دا باندې خبره خو شو استای غبیرو غب یې کول چې د بختره وړه چې سره غبیږي چې خال ډارو ورسته یې आवाज هم تلو چې आवाज دې تل چې زه خو مخ پر ډارېږم موږ ډارېږو دا خبره نو موږ په لګونو په پر ډارېږو
هغه لیکلي عبدالسلام لیکلي چې سحر ته هم سلام یا سلام صاحب ډېره مننه وعلیکم سلام آفتاب خان په خپل چینل هغه کړو ایک خبروین سپیلنګ ته کتای شو دا ورکو ډرامو لا خوندونه واخلو باقي خنداګان هم دي جړان ډرامې دي پکې امریکانو ډرامې دي پکې دال ډرامې دي پکې او فل کامیډي موسیقي پروګرامونه پکې شته کتای شو یار شای یې سره دیس بل دی وکړه تو بس بڑا پروګرام په ختمېدو کې ځکه ختمو چې والا چې سره ماړي ګونه مالک چې کوټ راکې ماته بیا یو ورځ ته او تا د امریکا بس زه خو چې دوا وکړو دوا وکړو بچو په شریکه دوا وکړو چې الله پاک هغه خلکو بخښي چې په صدمه کې وته تکلیف پېښ شوی دی عمر شوی دی الله هغه مریضان روح کی الله پاک باران صبر ورکړي نور باقي خیر پېښ کې کمر چې تم دوا وکړو چې کمر چې الله صحتمند کې موږ خوري د اپریشن یې کړه ختم دا څومره مریضان دي څومره بیماران دي څومره پروګرام ګوري ټول سیکریټری دم دوا وکړو چې پاک نه هي یا واده سره دلته مې واغسته کی او الله پاک دا ګوره دلته مې سن کمال بچی ورکی او بس مسافر دم دوا وکړو چې پاک نه هي دوی چې کم ژوند دی ادو کې خوشاله وساتي الله پاک ډاکې منګول راوځي کی الله پاک دا مور پر پخاو کی الله پاک په ځل باندې راهم نه بس چې وجلم شرو لګي آمین 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 بس مننه مهرباني ولړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا سره دا وطن کې نه هو ته دا چې پړاو راشي پړاو خاص پېتی دا